کې دوه مزایلو والی یم، یو افریدیان یو وزیر. دې دوه مزایلو څخه صحیح ویشتې یم. السلام علیکم. دا ویډیو لګاو ګورئ خو مهرباني وکړئ هیډفون استعمال کړئ. که ماشومان در سره ناست وي نو هغوی سایډ ته کړئ. کیفه دا ځل ستا یو پنشمنټ ده، ته به دیوال ته به بوکه کېږي، کوناټي به داسې د لم به دې خوځې. صحیح ده؟ دا دومره کچه خبرې خو مونږه د هلکانو د خولې نه هم نه وي اورېدلې او تاسو یې نن د یوې پښتنې پیغلې د خولې نه اورئ. ډېرې کوني سترګې دي، زما سترګې غول کوي، کوني نه دي. دا خلک چې کله ټیک ټاک جوړوي نو دوی په یو خپله نشه کې وي. دوی نه دا هیر وي چې زموږ دا ویډیوګانې خلک هم ګوري، خو بس څه به ووایو. نه دا شونډې نه یادوم، مړې دا خو ماله پته ده دا مالې لاندې والا هغه مې جوړې کړي، داسې ډبلې کړي مې، ستنې مې بګله. خلک دا شونډې سموي، زه هغه سموم ځکه چې خلکو د هغې سره کار دی. ویډیو مخکې واورئ او په توبو باندې توبې وباسئ. چې دا ملک انتظار مې ټول در منډلی وي، ولکه درکې معلومه نه شي. نه مړه ډېر وړوکی دی شي خسکې. د دې فتنې نه یو کس هم بچ نه دی. ماشومان، بوډاګان، جینکې، هلکان ټول په دې جنون باندې اخته دي. دا خبره ده ځکه چې بره زه کاروبار نه کوم، لاندې نه زما بلکل فټ دی. تپوس کولی شي د یو چا نه افریقې میسج ورته وکړه، ورته یې څنګه دی. تا به دومره نشې کړي، تا ته به پته وي نشهیي انسان څه دی. دې ته د غول او دا کوني کوني شیزونه بلکل خوند نه ورکوي، په خپله نشه کې مست دي. همدغه خبره درته ما مخکې وکړه. دوی چې کله ټیک ټاک جوړوي نو دوی په یو خپله نشه کې وي. همدغه خبره دې ګیلمنې د خپلې خولې نه وکړه. ګیلمنې زه به دغسې کوم، ته به شاور اخلې. هسې زما د شیخ ته خیال دی څونه ښکلې ږیره یې پرېښې ده او د دې باوجود هم دې داسې سپکې او کچا خبرې کوي. زما مخکې یو هلک سم خوښ و که نه، ما ته ویل میلاو شه راسره. زه ورسره میلاو شوم، هغې سره سیوک ګاډی و چې رالو. چې بېرته لاړو ما ته وایي زه دې خوښ شوم که نه. ما ورته ویل په سیوک کې چې ناست خره مې زما خوښي، که نه ما ته څه وایي چې غټ کوناټي چې خره مې زما خوښ. دا ظاهره خبره ده چې دې ټیک ټاکرانو ډېر زیات دوستان وي او دوی ورسره په فری کې چکرې وهي او بیا چې څه حالونه ورسره کوي په هوټلو کې، د هغې نه بیا تاسو ټول ښه خبر یې. کورمې والا یادوم که نه، کورمه دا ټول یو دي یار، یو شان دي، مطلب ټول یو دغه دي. دا اوس وګوره که نه، دا د کورمې والا نوم اخلي. د کورمې خلک څومره درانه او خواږه پښتانه خلک دي او دوی یې په ټیک ټاک باندې شرموي. هی څه به نه وایو نو، د سوال یاري ده اوس به ګډه وډه شي نه. ملګرو دې ټیک ټاک زموږ ځوانانو نه جینکۍ جوړې کړې. تاسو دې کس ته وګورئ څومره ښکلی ځوان دی، ږیره هم پرېښې ده او دې ویښتو ته وګورئ او بیا پردو جینکو سره په ټیک ټاک باندې ګپونه لګوي. زموږ معاشره داسې طرف ته روانه ده چې هلته بې حیایي یو عام څیز ګڼلی شي. په پاکستان کې تقریبا 67 میلیون خلک ټیک ټاک استعمالوي. په 1 میلیون کې 10 لکه خلک وي. نو تاسو حساب وکړئ چې په 67 میلیونه کې به څومره خلک وي. او بیا د تحقیق نه دا ثابته شوې ده چې صرف 9 کسان په سلو کې ټیک ټاک د ښه مقصد دپاره استعمالوي. باقي ټول همدغه کنځلې، یو بل سره جنګ کول او د یو بل پرتوګ ویستل دغه په ټیک ټاک باندې نن سبا لګیا دي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښ شوی وي. دا ویډیو ما ستاسو د اصلاح دپاره کړې ده. چینل سبسکرایب کړئ. سپینې خبرې ایمان منصیب شاه. د الله په امان.